خبره ده یو کلی کې یوې ښځې 3 زامنو او د بلې ښځې 3 لوڼې وې او دا 3 واړه هغه 3 وروڼو ته واده شوې. माशाल्लाह जमा बच्चे यार शुभदा दपारा دی واده ډېر په دوم دام وشو. या अल्लाह शुक्र दे छे नान तोल योजी हो. دی ډېر زیات خوشحاله وو او ژوند یې ډېر د مزو وو. د 2 خویندو له الله پاک اولاد ورکړو او د یوې نه وو ډېره زیاته خفه وه. या अल्लाह भला हम बच्चे रखे. ډاکټر نه هم علاج کولو خو قسمت کې راواړه نه وو. خواهې ورته خو مو کارېده. जो kaldır da sabır kom. तो बच्चे दे होना शो नु बया. I didn't mean to. Zazo vela blawda kom. خواهې ورته وې خو بچي دې ونه شو نو بیا زه خپل زوی له بل واده کومه. या अल्लाह मला औलाद राखे. ته به ډېر دواګانې غوښتلې چې الله پاک راله اولاد راکړي. شپه تېر باران ورېدو فکر یوه بیا راله چې باران بنده کړې وه. هغه کور ته یې دننه راوسته او د هغې ډېر خیال وساتو. هغې ګرمه ګرمه چای وڅښوله او کمبل یې پرې واچو. بیا یې ډېره خوشحاله شوه او بیا یې ترې تپوس وکړو دلته بچي کوم ځای دي؟ دې ورته وې زما خو بچي نشته. بیا یې ورته دعا وکړه او ورته وویې الله به درله اولاد درکړي ته هېڅ غم مه کوه. ډېره خوشحاله شوه او لږ ساعت پسه هغې پاڅېده او په تلو کې دې ته یې داسې دعا وکړه چې تاسو یې واورئ. अल्लाह दलनिक अमला बच्चे रुकी. بیا سوال قبول شو نو د دې د بچو امید پیدا شو او څه وخت پسو دی د الله پاک بچي ورکړو. خو یو مسله وه دا ماشومه ډېره توره وه او د دې مور یې او د مور ته انکاري وه. नजमा लोर नशे के दे दा खुतोरा दा. या अल्लाह قلیلار بدرا کاروا. دا بار وخت خفه وه بلکې چې د دې دا لوره ډېره زیاته زور وه. د ماشومې سره پلار ډېره مینه کوله خو دا مور به خفه وه بلکې چې د دې ځای نه وه خوښه. وخت سره سره دا ماشومه لویه شوه خو بیا هم تکه توره وه. امي ما سره لوبې وکړه خو د مور نه وه خوښه. خو زړه مې نه غوښتل چې خپل لور سره مینه وکړي. پلار به ورله د بازار نه قسمه قسم کیلونې راوړلې. دا ډېره زیاته خوشحاله وه خو بیا هم د مور د مینې کمې د دې هر وخت محسوسوو. ओ हश है پلار باندې ډېره مینه ورکوله. پلار ډېره خوشحاله وه او اکثر به خپلې ښځې ته کارم شو. satana pa de dir hafayem cheta de hayala sate. مور ته نه بلکل انکاري وه او خاوند ته به یې وې بس زما د دې نه نفرت دی.
دلور بیدن له چشمه جړل به پلار به د سکول ته بوتله خو مور به یې بلکل خیال نه ساتو پلار به ورته وي هېڅ غم مه کوه یوه ورځ به ستا دا مور داسې رامېره شروع کړي وخت تېرېدو مور بوډۍ شوه او ډېره ناجوړه شوه او خو هم ډېر تورې لور یې د یې ډېر خیال وساتو پلار یې حواله کوو او دا سوال به یې کوو چې یا الله زما مور له روغ صحت ورکړې ځکه چې د د مور مینه نه وه لیدلې دی به د الله نه دعاګانې غوښتلې دې سره سره به د مور خدمت یې کوو او په پښو به یې وله زور کوو او دا مې ارمان و چې کله به زما د مور ما سره په مینه خبرې وکړي یوه ورځ دا سکول کې وه مور ته یې زاړه خیالونه یادېدل او ډېره خفه وه چې د لور له سکول نه راله د مور ځان رانږدې کړه او ورته ویې چې بچې ما معاف کړه ما تا سره ډېر زیاتی کړی دی ما تا له مینه نه ده درکړې لور ورته ویې نه مورې چې اوس ته سمه شوې خو ما درته هر څه معاف کړي دې نه پس به یې مور د دوی ډېر زیات خیال ساتو د سکول لپاره به یې تیاروله او په مینه به یې رخصتوله او اکثر به یې وله ټفن کې خوراک ورکوو چې دا په سکول کې وخورې پلار هم ډېر خوشحاله و چې ښه ده چې د دې د مور دې سره سمه شوه او څه وخت پسه د ډېر تعلیم نه پسه جنۍ وکیله شوه او مور پلار یې ډېر خوشحاله و ځکه چې ډېر قابله وه موږ له پکار دي چې خپل اولاد ओ کې हश है چرګ غوره کړو ځکه چې دا د الله تعالی مخلوق دی چې الله څنګه غواړي او هغه شان پیدا کړي زه لا ویډیو خوښوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ. Thanks for watching. الله حافظ.